قرآن تا دونه جړولې دومره به دې خفه کړې دومره به دې غوسه کړې دومره به دې بې وفایي ورسره کړي دومره به دې بې یار او مددګار پرېښې چې په تاق کې پروت او دوړې پرتې وي او حجة علیک یا به ستا خلاف ګواه شي الله ته به وایي الله سمې راونیسه زه هغه کتاب ومه چې تا دې بنده ته لیږلی ومه زه هغه کتاب ومه چې تا ما ته هدایت پکې اچولی او دې بنده دپاره الله دا زما خواله نه راتلل د ما نه نفرت کو الله په جومات کې به چې د قرآن درس شروع شو دته بچي خوښ وو دته اولاد خوښ وو دته موبایل خوښ وو دلته روزګار خوښ وو دته دنیا خوښه وه خو الله د ما سره یې مینه نه کوله دا قرآن به دا شکایت کوي الله دې وکړي چې زموږ په حق کې دا شکایت ونه کړي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې کوم مات ګوډ تلاوتونه په دې رمضان کې کوو د دې نه بعد دې موږ ته الله توفیق راکړي که هر کله یو سړی دا غواړي چې زما دا روجې او دا تلاوتونه به الله قبول کړي او که نه علامه یې درته وښیم نښې غواړې نښه به دی چې د رمضان د تېرېدو نه پس که ستا د قرآن سره تعلق و پېښ شو چې ستا تلاوتونه الله قبول کړي که رمضان تېر شو قرآن په تاخچه کې پروت او دا دوړې په قرآن پرېوتې او دا د دې زیات د نه ګلابېدو د وجې نه روش شوی و پېښه چې ستا رمضان هسې وختي رمضان وقت پیدا کړی دی ځکه والحسنة تجر الى الحسن قاعده ده یو نیکي به تا بلې نیکۍ ته راښکایي نن دې د قرآن تلاوت پاو وکړه سبا به نیمه سپاره وي 2 پاوه به دا الله په دې نیکۍ کې یو خوند او لذت اچولی مونږ چې نن پاو ویو سبا څه شی کوو یو څه پاو وایو بیا ویو مړه پرون مې هم کړی وه بل پرون مې هم کړی نن به څه کوو نه زما محترم بې وفایي د قرآن سره ونه کوي ګورې که د ملګري سره هم بې وفایي وکړه د دنیا بې وفایي وایي خو د قرآن سره کوم بې وفایي وکړه ګورې د دنیا د برزخ او د قبر او د محشر د دې ټولو بې وفایي وایي ګورې ډېر وفادار شیز دی قرآن سره وفایي وکړي ټول کال یې راواخلئ صحیح ده که الله نه سوال هم غواړئ چې الله داسې نه چې دا قرآن زما په لاسونو کې صرف د یو میاشت دپاره یې د ټول عمر دپاره یې زما په لاسونو کې الله زما ورسره د زړه نه مینه پیدا کړي د الله رسول به دعاګانې غوښتي اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا الله دا قرآن زمونږ د زړونو بهار وګرځوه زمونږ د زړونو د خوشحالۍ سبب یې وګرځوه زمونږ د غمونو د تللو سبب یې وګرځوه د خوشحالۍ د سرور د سکون کتاب دی قرآن په دې باندې ما مستقل یو کلیپ کړی دی قرآن د سکون کتاب دی ډېر ناشنا نقاط په هغې کې دي که چا سره وقت یې هغه هم واورئ ډېر ناشنا سکون په دې کې پروت دی ته تجربه وکړه یو 2 رکعته وکړه نوافل او دس وکړه د جومات په دې ګوټ کې کښېنه او موبایلونه او هر څه بند کړه ووایه چې ما دا نیمه ګنټه د الله دې کتاب ته ورکړه نیمه ګنټه تلاوت وکړه په والله د چا نه تپوس مه کوه خپله دې زړه ته ووایه زړه څه حالت دی چې دا زړه دې باغ نه و خوشحاله نه و د خوشحالۍ نه ستا زړه چغې نه غوښتلې چې بیا څه وایې ما ته ووایه الله خو دروغ نه وایي که قرآن کې الله وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په دې ذکر سره د قرآن په تلاوت سره زړه ته سکون رسیږي الله دې زموږ زړونه د قرآن په تلاوت منور کړي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې دې سره د وفا اظهار وکړو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم جزاكم الله خيرا